د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو او په خاص ډول دلته د پښتنې څوک شته د دغې خپرونې ځانګړو مینهوالو د اونۍ ځنډ وروسته مې سلامونه نیکې هیلې ومنئ تمه ده چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت کلي به مو پر تن وي لکه څه ډول چې تاسې ته ښکاري نن ورځ موږ د ګلالي خوست لوی هوایي ډګر ته راغلي یو په هوایي ډګر کې ډېر نوي څه تر سترګو کیږي تاسو پروګرام را سره تعقیب کړئ پروګرام په لړ کې به ډېر څه وګورئ چې خوست هوایي ډګر څومره د نړیوالو هوایي الوتنو لپاره زمینه مساعده کړې ده دوی ولې الوتنې نه ترسره کوي دا او دې ته ورته نورې ډېرې پوښتنې به په دې پروګرام کې درته ځوابیږي همداشان دلته منظم مسجد په شمول باندې ترمینل به هم کتل کیږي او د دغه ځای ښایسته پارک به هم تاسو را سره وګورئ او د مسؤلو چارواکو سره په همدې مورد باندې خبرې اترې لرو تاسو پروګرام تعقیبوئ پروګرام په لړ کې به ډېر څه ننداره کوئ زه عبدالرحمن اشنا یم د کمرې تر شا خلیل را سره دی او همداشان باید ووایو چې نن ورځ بیا زموږ د چاکلیټو حلوا ځانګړی ملګری غازي ګل باوره هم را سره شتون لري ځای په ځای به ځانګړي ترنمونه ترسره کوي تاسو به پوره خوند ترې اخلئ او زموږ ملګری مسلم یرغل هم را سره شتون لري خو یرغل به بیا کله نه کله زموږ سره عادي قدم باندې ځي تاسو پروګرام تعقیبوئ موږ مخ پر وړاندې روان یو دوستانو لکه څه ډول مې مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې هڅه کوو دغه ځای کې کوم مسؤل کسان چې دي دغه رافایده قسم دی په ځینو رسمي کارونو باندې مصروف خو دغه دی اوس یې موږ سره په خوا کې ودرېدلی دی موږ ته معلومات کېږي چې موږ په کوم ځای کې قرار لرو چېرته ودرېدلي یو خو له دنه به دغه وپوښتو چې دغه ځای کوم دی نوم یې څه دی په کومو برخو باندې ویشل شوی دلته څه ډول فعالیتونه ترسره کېږي دا به یې موږ ته په لنډو کې راته تشریح کړي خو وظیفه به هم خپله دی وایي خپل نوم به ورسره واخلي سړی مشر تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایي خیر اوسئ ډېره زیاته مننه انجینر صاحب په اول قدم کې ښه راغلاست یم خوشحاله اوسئ مننه چې خوست نړیوال هوایي ډګر ته تاسو راغلی او تاسو دلته تشریف راوړی دی خوشحاله اوسئ او څه کومه برنامه تاسو په پروګرام کې لرئ دا تر څو لیدونکو او اورېدونکو ته موږ وړاندې کوو ډېره مننه تاسو د آباده وئ موږ چېرته ولاړ یو وروره خیر اوسئ تر ټولو لومړی زما نوم قاري ایمل خان امیر عملیاتي میدان هوایي د خوست د حاجي صاحب بهرام موسی چې هغه زموږ رئیس دی د هغې د رهبرۍ د چتر لاندې موږ خپل وظیفې اجرا کوو او تاسې محترم چې کوم راغلي دا نړیوال ترمینل دی د خوست نړیوال هوایي ډګر کوم ځای کې چې تاسو اوس قرار لرئ دغه ته موږ تاک چیک پوینټ نه ایلی شو دغه لومړنی چیک پوینټ دی چې د دغې لار نه مسافرین دخول کړي تر راځه داسې ارام به ورشو چې دغه چیک پوینټ په مورد باندې لږ معلومات راکړې دوه کسان یو ځای کولی شي چې راشي داخل ته په دغه لار باندې انجینر صاحب محترم که زه داسې ووایم چې په دغه ترمینل کې موږ تقریبا 15 چیک پوینټونه لرو سی پی ورته ویل کېږي چې هر یو چیک پوینټ جدا جدا نوم لري دغه لومړنی چیک پوینټ دی چې دغه ته موږ د تاک چیک پوینټ په نوم سره دا یادېږي په دې نه تقریبا ایمو سره اوه کسان په دې باندې وظیفه اجرا کوي په دغه یو ځای کې یو سوپروایزر او اوه کسان ورسره وي اوه کسان څه ډول وظیفه اجرا کوي ساعتونه ویشل شوي دي که ځانګړي برخې نه کله چې موږ اپریشن دلته ولرو د اپریشن په وخت کې تقریبا نیم ساعت یا یو ساعت اپریشن وخت نسی دغه په جریان د نیم ساعت یو ساعت کې د اوه کسان
په تاک چک پوینټ کې د وظیفه اجرا کوي. لومړی چک پوینټ چې ورته وایي. لومړی چک پوینټ ورته داخل. اپریشن په څه معنا باندې شاید ساده سړی تلویزیون ته ناست وي پوه نشي. اپریشن خو موږ دلته لکه مقصد په خپل په د خپل ساحه کې په خپل انوایرمنټ کې د میدان هوایی د نگانه اپریشن موږ عملیات ته ویلې شو چې په دې کې مختلف وظایف اجرا کیږي او په دې عملیاتو کې لکه مقصد د مسافرینو طیارې ته د ورتللو او د تګ راتګ په دغه جریان کې دغه ته موږ اپریشن یو. ترمینل په څو برخو باندې ویشل شوی دی؟ ترمینل انجینر صاحب محترم په دوو برخو ویشل شوی دی. دغه نړیوال ترمینل چې په نړیوالو معیارونو برابر او ټول د مسافرینو سہولت څخه برخمن دی. دا په دوو برخو ویشل شوی دی چې یو انټرنیشنل دی او بل ډومېسټیک دی. ډېر ښه. هوایي ناست دلته ولې نه ترسره کیږي؟ آیا میدان نه دی آماده شوی تر اوسه پورې که شرکتونو ستونزه ده؟ نه، انجینر صاحب دلته هوایي ناستې هم ترسره شوي دي او که زه داسې درته په دایمي شکل مې هدف دایمي شکل نه خو تر اوسه پورې د مشران په دې باندې لګیا دي. انشاءالله الرحمن چې کوم مسافربري الوتکې دي هغه به انشاءالله الرحمن پر تلونکي کې پلان کې ده د هنوردۍ سره زموږ رئیس حاجي بهرام موسی دغه په جریان کې ده رابطه ورسره لري. موږ په خپله برخه کې چې کوم مکتوبونه دي د پروازو په اړه باندې د خوست نړیوال هوایي ډګر نه اطمینان غوښتلی شوی دی. موږ په خپله برخه کې اطمینان دی ته ورکړی دی چې هغه نړیوال شرکتونه که زه یادوري د نومو وکم لکه کامیر همدغه سره کم ته اریانا دې ته موږ د اطمینان ورکړی دی. اطمینان مکتوبونه مې لیکلي دي. ان شاء الله الرحمن پر راتلونکي کې موږ پلان لرو د مسافربري الوتکه. خلکو سره دغه فکر ورسره پیدا شوی چې دغه مسافر الوتکه ولې ګلالي خوست ته نه راځي. نو په دې اساس باندې تاسو خپل اطمینان په خاطر باندې مکتوبونه ورکړي دي خو دوی تر اوسه پرې پروازونه نه دي فایل کړي کنه؟ ان شاء الله الرحمن موږ د لکه مقصد مو مخکې مې یادوري وکړه چې حاجي صاحب بهرام موسی چې موږ رئیس دی موږ د رهبرۍ لاندې دلته وظایف اجرا کوو. نو دغه اطمینان چې وزارت د زموږ څخه د هنوردۍ وزارت غوښتی دی لکه په عملیاتي ساحاتو کې چې مقصد د آمادګۍ د میدان د آماده باش په باره کې دا غوښتي دي چې دلته موږ سره مختلف سیکشنې دي. که هغه زه درته یادوري کوم چې مقصد موږ سره ای ټي سی ده، سی ان اس ده، همدغه رقم ته اس ام اس ده، ام ای ټي ده او دغه لکه ای آر ډبل اف دی لکه فایر ډپارټمنټ موږ ورته ویلی شو. دا سیکشنو په باره کې موږ نه غوښتنه کړې وه چې آیا دغه اکټیو دي. موږ ورته ویلي دي موږ اطمینان د مکتوب له نګانه ورکړی دی چې دا بالکل موږ اکټیو دي ان شاء الله الرحمن او دیم دا اطمینان حاصل شوی دی چې پر تلونکي کې به زه د خپل نګانه د حاجي صاحب په نمایندګۍ باندې موږ دا خپل ولس ته او خپل خوسمیشتو ته دا ډاډ ورکوو چې ان شاء الله الرحمن پر تلونکي کې موږ مشرون په دا باندې لګیا دي او دا پروازونه به خلاصیږي. او ډېر ښه. په دې تمه باندې یوه پوښتنه به بله م وکړم همدغه ځای کې چې مقصد ترافیک دغه نور شیان خو په بشپړ ډول سره ان شاء الله آماده دي. څلرویشت ساعتانو کریم لري دلته؟ بالکل همدا نن موږ داسې وښیه چې هفتوار او داسې وښیه روباوار او میاشتیني دوه میاشتیني گزارشات لرو هغه د مرکز سره شریکوو او موږ خپله نوکریوالي لرو. همدا اوس چې ته ګورې ما سره دلته درې همکاران دي هغه تقریبا نوکري دي په فایر ډپارټمنټ کې کارونه کې مصروف دي. نو زه خپل هم د دې سره لکه مقصد سره کم ته اپریشن منیجر ورته ویل کېږي ډایرکټلی د دې سره په هر سیکشن کې برخه مو خولم او موږ کارونه بالکل فعالیتونه بالکل د سوخه آمادګۍ دي هر وخت لپاره آماده باش په حالات کې. ډېر ښه. د سره به نوره پوښتنې موږ ځای په ځای چې مخکې راځي مطرح کوو به ځکه همدلته مسؤلیت لري ښه معلومات هم لري هر اړخیز. دوستانو موږ مخ پر وړاندې روان یو تاسو پروګرام تعقیبوئ.
دوستانو تاسو موږ ولیدو چې په یوه بل چیک پاینټ پوسټ باندې داخل ته راغلو حی صاحب بهرام په شمول باندې دغه نور ملګري هم راسره خوا کې ودرېدلي دي مخکې روان یو له خیره سره دلته په تکیم ښکته پورته کېږي همداشان نور شیان هم دي په دې باندې به هم خبرې اترې ولرو کوم ځای ته راغلو دغه ځای انجینر صاحب محترم دغه موږ دریم چیک پاینټ دی موږ تاسو چې کوم خبره هلته په وکړې هغه چیک پاینټ چې و لومړنی چیک پاینټ هغې ته تاک چیک پاینټ او بل پاک چیک پاینټ دی راک چیک پاینټ دی د هر یو چیک پاینټ نه مختلف قسمه خلک چې ترمینل کې دخول او خروج کې دا د هغې د پوره ځانګړي شوي دي لیکن د اوس چیک پاینټ چې دی دې ته موږ وی آی پی چیک پاینټ یو چې دغه مقصد ویری امپورټنټ پیپل لکه مقصد خاص ملمانه خاص کسان لکه موږ سره ځانګړي خلک دولتي کسان چې وي هایرینګ افیشل چې ورته ویل کېږي لوړ رتبه کسان دولتي کسان چې راځي هغه به د دغه چیک پاینټ نه دخول کړي هغه په دلته چیک کېږي لکه دا ځانګړي خونه د ځانګړی چیک پاینټ یو څوک ممکن دغه سره وګوري دغه څه دي چې مخکې روانې دي دغه دا الکتریکل سټیرز ورته لیکيږي دا برقي لارې دي چې موږ مقصد لکه مخکې مو چې وویل چې د ټول د نړیوال کوم سټانډرډ چې دی هغه معیارونه دلته د مسافرو په مخ کې دغه د سوخه چې دغه په نظر کې نیول شوی دی برخمن دی دغه سہولتونه لکه دی اوس دغه چیک پاینټ چې دا لکه مقصد وی آی پی کسان چې موږ تراشي نو کړای شي چې مقصد خاص نفر ځانګړي کسان دولتي هایرینګ افیشل هغه د دغه برقي لارو څخه ګټه واخلي او شاید داسې څوک اوسي چې هغه عمر زیات وي ختلی نه شي که نه دغه برخه کې ستونزه ولري مقصد دغه زینې چې دی لږه داسې هغه د اوږده ده که فکر دی دویم منزل لپاره ستونزمن کار وي نو بیا حتمن په دغې برخه کې برخېږي دوستانو مخکې روان یو له خیره سره پروګرام تعقیبوئ دوستانو موږ چې ګورئ همدغه میدان کې لا هم قرار لرو غواړو چې تر څو نوره برخو څخه هم لیدنه وکړو او په تاسو باندې هم ننداره کوو چې خوست نړیوال هوایي ډګر کومې خوبۍ او څه له ځانه سره لري خو دغه مسؤل کس څخه به وپوښتو چې موږ اوس چیرته قرار لرو کاري صاحب موږ کوم ځای کې ولاړ یو له خیره سره ډېره مهرباني انجینر صاحب محترم دا اوس چې موږ تاسو په کوم ځای کې قرار لرو دغه ته په خپل بخش کې موږ اپرون نوم هم ورته وخوستی شو او دغه ته د رمپ نه موږ هم یو لکه مقصد دا د تیارو استادګاه ده چې په دې ځای کې تیاره قرار نسی او تم کېږي او د تیارو مینټیننس کېږي او مسافر ته بیرته په همدغه ځای کې کوم مسافر چې راوړي همدغه ځای کې کته کېږي او کوم مسافر چې بیرته لکه مقصد دغه ځای نه اگزیټ کړي هغه بیرته په همدغه ځای کې تیاره ورته ولاړه وي مخ ته ځایو کې ځایونه خپل معلوم دي دا ځای کې موږ سټینډ لرو هر یوې تیارې دپاره ځان ته سټینډونه لرو سټینډ 1 سټینډ 2 ورته ویل کېږي چې په دغه کې لکه په تیاره پورې فرق ده کومه تیاره چې غټه وي هغه سټینډ 2 نه درېږي کومه تیاره چې کوچنۍ وي هغه سټینډ 1 نه درېږي لیکن د اوس چې موږ ته قرار لرو ترمینل مخې ته دغه ته موږ رمپ نه یلی شو دا د رمپ ساحه ده پر رمپ کې موږ ولاړ یو ډېر یوه پوښتنه شاید لیدونکو سره پیدا شوي ذهن کې ته جمهوریت نه دلته قرار لرې که په امارت کې ځای په ځای شوی ډېره ښه پوښتنه ده وکړه زه خپله په جمهوریت کې په اخیراني میاشتو کې چې جمهوریت لکه مقصد بدلون کړو په دغه میاشتو کې دغه د میدان د نړیوال میدان د قوانینو څخه یو هغه کوس زمان ما درته یاد کړو چې یو معیار خپل همدغه دی چې لکه مقصد په هر میدان کې اوییشن سکیورټي باید موجود وي اوییشن سکیورټي یو سکیورټي خو دلته موږ میلیټري سکیورټي ده چې هغه موږ په جدا بخش کې ای بی پی پورې تړلې ده هغه ای بی پی کسان دي لکه مقصد هغه موږ دلته لرو قومندان صاحب موږ سره موجود دی هغه
په دې پورې ارتباط لري. یو چې د اویشن سکیورټي د اویشن سکیورټي بیا مقصد هغه ځان ته د چې په داخل د ترمینل کې کار کوي. زه په جمهوریت کې دلته سکیورټي منیجر وم خو کله چې حاجی صاحب بهرام موسی دلته راغی هغه چې کله فعالیتونه دلته ولیدل ماته ارتقا راکړه زه دلته اپریشن منیجر ته لاړم. پښتنه دا پیدا کیږي دغه وخت کې چې دغه کارونه جمهوریت کې څومره شي ول او څومره وشول کریډیټ چاته ورکوي. اوس دا فکر وکړه چې کمرې شاته موږ ته سوي څوک نه ګوري. دغه پښتنه راته جواب ډېره یو ښه پښتنه د انجینر صاحب دام دوم وکړه او حقیقت هیڅ کلم نه پټیږي او حقیقت باندې باید موږ سترګم نه کوپټه. جمهوریت کې لکه د اوس کوم ځای کې موږ تاسو په وی آی پیانو کې وګرځیدو داخل د ترمینل کې وګرځیدو دا هم دغه سه لکه لوڅو صرف کا شی وي لیکن کله چې موږ ته حاجی صاحب بهرام موسی راغی نو دا قالین پوش شو په هر ځای کې موږ ته ډیر زیات کارونه دلته کړي دي نه په وی آی پی کې کړی دی په ترمینل کې کړی دی هم دغه رقم ته لکه مقصد پټیږي نه د ترمینل مخې ته کوم د مسافرینو د آرامګاه لپاره کوم پارک چې جوړ کړو هم دغه رقم ته عبادتګاه چې جوړ کړه مسجد شریف جوړ کړو دا ټول کارونه د موږ ته کړي دي. په تیر وخت کې دا نه ول په اوسنی دولت کې دا کارونه وشول. اوسنی دولت کې کوم کارونه چې مقصد ډیر مهم ول چې دلته مشران راغلل دا کارونه ولیدل نو حاجی صاحب بهرام موسی په خپل لګخ باندې هغه دا کارونه د تر سره کړل موږ ته چې مقصد دلته یو کس وی آی پی وي کنه هایرینګ افیشل وي دا مقصد په خپل فکر سره موږ ته وي چې مقصد دا ځایونه باید موږ چیک او قالین پوش کو ترڅو مقصد موږ میدان نړیوال میدان دی چې مقصد دا ترتیب ټول مکمل برابر. احتیاط نو زموږ باورا صاحب خو خیر سره ګرام نه دی چې کله نه کله ځینې کسان استایي ځکه چې لاسته راوړنې زیاتې دي کارونه یې ښه ترسره کړي دي. دوستانو پروګرام تعقیبوئ نور څه به هم تلویزیون په سکرین باندې تاسو ننداره کوئ. ډګر را سره ګورئ چې موږ په همدغه میدان کې دلته قرار لرو او دغه ښایسته منظرې څخه تاسو خوند اخلئ. موږ ځانګړی خوند ترې اخلو. باورا صاحب هم را سره دی. باورا صاحب که فکر مو کړی وي د ولسي شاعران بیا یوه ځانګړې خوبي لري چې کله نه کله یو ځای ته لاړ شي په همغه وخت کې ځانګړی شعر هم لیکي ځانګړی نظم لیکي. نو باورا صاحب په فکر کوم د ځان سره داسې یوه خاپیرۍ پرې راغلی ده له خیره سره یو څه برابر کړي دي له ده د خولې نه به هم واورو خو په د یوې باندې نه خلاصېږي. داسې خدای شته چې ځینې ځوانان شته چې نور هم ترې غواړي چې ځای په ځای به یې وایي ترڅو دغه اورېدونکي هم ځانګړی خوند ترې واخلي او څوک چې مو تلویزیون په سکرین باندې او پر فیسبوک باندې ګوري هغه به هم ځانګړی خوند ترې اخلي. خو باورا صاحب له هر څه نه وړاندې ستړی مه شي پروګرام کې مننه اشنا صاحب زیات خوند یې کړی دی. هغه چا په اصطلاح وي چې دغه هغه چې وریانه کس یوراګام ته بریښي بیا چې کله داخل ته دی ورشي هغه ته ورشي بیا یې نږدې نه وکته شي ډېر ښه نمایدون به میک چې کورته پړته په تېرېدي بدیانه ډېر داسې شډل بډل برېښېده نو کله چې دله داخل ته راغلی دا څه مو ولدل نو یې د زړه مو داسې وشه چې سره میږي چې څه کې د زی مسول دی یا چا به دا زنده کور کړی دی او بل تو ته خوشنا صاحب پاته شته چې څه ښه کوري نه کې هغه ته میک بیا هغه چا خلته چې ښه غزل ډالای کوي څه چې بیا لټ کې داسې وي چې نیمګړتیا کوي بیا خپل نیمګړتیا په برخه کې رانی صاحب رښتیا دوستانو موږ د همدغه ډګر مسول سره چې مخامخ کېږو لومړی ځل دی لیدنه وړاندې مو نه لیدلی دی او ښه معلومات هم درته کېږي باورا صاحب په شمول باندې چې موږ همیشه حقایق راخلو غواړو چې څوک ښه کارونه کوي باید وستایل شي او چې څوک ښه کارونه نه کوي او لږ لږ به په شیرینو برخه کې راټکول کېږي. باید ووایو مسلم خوا کې را سره ولاړ دی. مسلم ته خو څه ویل نه غواړي که یوازې چې باورا صاحب بس دی باورا دی که نه او د خبرې پر ځای باندې باورا صاحب څه دې جوړ کړي دي چې ویلې مننه اشنا صاحب دا چې کله کله داسې وي چې هغه تیلی دي چې په تاودا کې سړه نه وي په چار موږ ښه وانګېرله چې دغه غزل یا د شعر نه نه ووایم ځکه چې که داسې وای چې موږ لټ کې څړ ته پر یې ښه وای خوریم به نه را په کړې وای خو نه
هر څه مې جنان دلې دی هغه ما چې د خوسیر پړ د خایستا جوړ ک یار خوانا ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای د خوسیر پړ د خایستا جوړ د یار خوانا ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای چې خپل خوستوال ژړې کې شي ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای چې خپل خوستوال ژړې کې شي ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای دغه غوښتنه د مسول د خلیفانا ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای د خوسیر پړ د خایستا جوړ د یار چانا ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای څومره خایستا پرکونه جوړ دي ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای څه خایستا پرکونه جوړ دي ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای والا چې زیات خوان خو مو خوز د رڼا نه ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای د خوسیر پړ د خایستا جوړ د یار چانا ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای یه دغه خور ته خدمت کې ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای یه دغه خور ته خدمت کې ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای د دوی غیرت خبر وروم له هر خوانا ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای د خوسیر پړ د خایستا جوړ د یار چانا ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای څوک چې د خور ته خدمت کو ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای څوک چې د خور ته خدمت کو ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای دغه صفات به هر وخت وروي له باورانا ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای د خوسیر پړ د خایستا جوړ د یار خوانا ژوندای د و ژوندای واجی صاحب بارم خانا ژوندای د و ژوندای واه ډیره مننه باور صاحب خوشاله اوسئ دا چې نو په دغه مسلسل یا په دغه لاند وخت کې چې شی جوړ شي بیا نیمګړتیا کوي پر راتلونکي کې به ان شاء الله بداند میک شیرین او غزل یا چې څه کې د خبره تکور کې اتمن هغه لکه مخته د یادونه وکړه چې باور مو شکه د دې سړي سره میک بل وخت نه ملاقات کړی او نه ملدلوي نن وځ د مینې د لاس خطا دي زدار غولي دوستانو مخکې خبرو کې یادونه وکړه
باورا صاحب خو راسره شته نه، خو زه به د یو بیت ووایم. وایي چې ترافیک په چوکو ډېر دي، د شپېلکو خواندې نشته، دلته راغلي ځوانان ډېر دي، د چړچکو خواندې نشته. هدف مې دا دی چې له خیره سره هوایي ډګر کوم ترافیک چې دلته اوسېږي او د دې ځای څخه کنټرول کوي، هغې شعبې ته هم له خیره سره راننوتو. قاري صاحب ته بیا هم ستړی مه شې له خیره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ، مننه. دغه ځای کې کوم شیان موجود دي ترافیکو لپاره؟ له خیر سره دغه لوسپیکر هم تر سترګو کېږي، دربانونه هم شته که نه؟ خیر اوسئ انجینر صاحب، ډېره ښه پوښتنه دې دا هم وکړه. اول خو دغه کوم موقعیت چې دی په دې کې چې موږ ولاړ یو، دې ته ATC ویلی کېږي، موږ ویلی نکانه که نه. ATC ایر ټرافیک کنټرولر د خدمات ترافیک هوایي ورته ویلی کېږي. نو دا ټور نه لکه مقصد یې موږ کوم ترافیک چې دی چې هغه د طیارې سره کنټاکټ کړي، رابطه کړي، هغه دلته موقعیت لري، د غازه کې د نوست وي، هغه طیارې سره رابطه کړي. پاس له هغې نه چې کله د طیارې سره رابطه وشوه، د طیارې د دغې رابطې راپور زموږ رئیس حاجي بهرام موسی ته ورکوي او هغه بیا سپریټ کوي چې مقصد ټول کوم بخښونه چې دي هغه ټول اوري. مقصد پاس له هغې نه ټول بخښونه چې دلته دي هغه د احمد آباد په حالات کې کېږي او بیا طیاره ارسي دویم قدم کې فاینل ته رسېږي رنوې کې. نو هغه بیا هم غږ کړي چې طیاره فاینل ته ورسېده. پاس له هغې څخه زه بخښونه خبروم او بخښونه ټول احمد آباد په حالات کې وي. بیا طیاره ارسي لینډینګ کې په رنوې نه کېني، هغې نه بیا ارسي ټکسوې ته، ټکسوې نه ارسي بیا چې موږ ته لاندې کې ولاړ وو رم ته داخلېږي په غازه کې دي درېږي. نو دغه چې دي دلته ته پوښتنې مطابق چې زه داسې وایم، نو دلته په میدان هوایي کې موږ درې قسمه مخابرې استعمالوو. لکه وي یوز 3 kind of radios. یوې ته ویل کېږي UHF چې ما سره په د لاس کوچنی دی UH، بالکل. او بل چې د HF مخابرې دي چې هغه ګراوند ټو ګراوند دي، لکه مقصد هغه موږ سره په میدان کې ځای په ځای شوي دي، د یو میدان نه بل میدان سره رابطه کوي. او دلته چې کومه مخابره کومه یې دې ته VHF ویل کېږي، ویری های فریکونسي ورته ویل کېږي. په دغې باندې طیارې سره رابطه کوي، پیلوټ سره خبرې کوي، هوا معلومات ورکوي او هغه بیا ځان ته موضوعګانې دي چې ترافیک هوایي هغې ته ورکوي، لکه مقصد وایزیبیلیټي ده، وینډ ده، ټمپریچر ده، همدغه رقم تاکیونچ حالات هغه ټول ورکوي. طیاره پیلوټ هغه د اطمینان حاصلوي میدان هوایي نه، بیا د لینډینګ کې. ډېره زیاته مننه. دوستانو شیان موجود دي دغه شاوخوا کې ډېر چې هغه ترافیکو څه مربوط کېږي دلته شتون لري. دغه ډېر لوړ ځای دی، لوړ ځای کې دغه ترافیک مسؤل کاس چې دی د دوی لپاره کوم ځای چې جوړ شوی، ځانګړی ځای په هوایي ډګر کې د ترافیکو لپاره جوړ شوی دی چې تر څو میلمه پالنه د خلکو ښه شی وي او په خیر شان سره دغه ځای مخکې وړوي. درنو دوستانو، لکه څه ډول چې تاسو موږ ګورئ هوایي ډګر کې دلته قرار لرو. دغه مسجد تاسو راسره ګورئ چې تقریبا 7 میاشتې کېږي چې د کار پای ته رسېدلی دی او اوس الحمدلله ټول ملګري کولی شي چې په اسانۍ سره دلته خپل لمنځونه ترسره کړي. دغه مسجد هم تاسو راسره ګورئ، زموږ د کمرې برخې ملګری به تاسو لپاره راواخلي. که څه هم دلته شپه مهال دی، ډېر ښایسته چمنونه د دغې لپاره جوړ شوي دي. دلته په خوا کې ورسره نور ګلان دي او د نور شیان ځای په ځای شوي دي. همداشان ډېر ستر ځای لري چې نور کار لا هم روان دی، باقي کارونه لا هم پاتې دي. په هماغه باندې کارونه روان دي چې تر څو نوره ښایست هم ورکړل شي دغه مسجد ته. دا په خوست هوایي ډګر کې ځانګړی یو مسجد دی چې تاسو تلویزیون په سکرین باندې راسره ګورئ.
ټولو خوستوالو باندې ګرون لکه زړګی دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی هو خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی ټولو خوستوالو باندې ګرون لکه زړګی دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی هو خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی د میږي زړه یې یا زور نه دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی د میږي زړه یې ازور نه دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی قربان یې شمه په ګلونه کې بوبرای دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی ټولو خوستوالو باندې ګرون لکه زړګی دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی هو خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی والا دښمن ترې نه یېرېږي خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی هر یو دښمن ترې نه یېرېږي خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی چې ویراون ته خو به ویایې چې زمری دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی ټولو خوستوالو باندې ګرون لکه زړګی دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی هو خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی زارا سیاست په ده کې نشته خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی زارا سیاست په ده کې نشته خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی قربان یې شم خبره دا د غرنی دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی ټولو خوستوالو باندې ګرون لکه زړګی دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی هو خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی غازی باورای صفات خود کو خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی غازی باورای صفات خود کو خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی قربان یې شمه بل څیګ نشته خالدی دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی ټولو خوستوالو باندې ګرون لکه زړګی دی خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی هو خلیفه صاحب خو ډېر نرم سړی دی درنو دوستانو تاسو را سره ګورئ چې موږ په همدغه هوایي ډګر کې قرار لرو ښایسته اوبه دي دغه پارک ته چې تاسو موږ ګورئ که څه هم ډېر یو جانانه ماحول جوړ شوی دی په دغه ځای کې شنې سرې زیړې څمرنګه بجلی له خیره سره روښانه شوي دي او زموږ بورا صاحب داسې هغه په انګلیسي کې چې ورته وایي واکینګ قدم وهي دغه ځای کې مصروف دي دغه اوبه تاسو را سره ګورئ تلویزیون پر سکرین باندې چې ښایسته اوبه دي او دلته ښایسته ښکاري په دغه ځای کې دغه پارک ته یوه ځانګړې ښکلا ورکړې ده خو لا هم نوره کارونه یې پاتې دي مسؤل کسان سره چې موږ خبرې پرې وکړې د ده په وینا باندې چې نوره کارونه لا هم ډېر زیات پاتې دي او په دغه باندې به کار ترسره کیږي دوستانو را سره ګورئ دغه د هوایي ډګر ښکلاګانې دي چې زموږ پر ګلالي خوست کې نور هم ښایسته یو ځای جوړ شوی دی